السلام علیکم ملګرو. ستاسو د ټولو دی مبارک شي چې ما یو 2 میاشتې مخکې یو ویډیو شیر کړی و د پری خان ډانسونه څه کوي. ډېر غیر اخلاقي ډانسونه یې کړي و، ډېر فضولي خبرې هم پکې کړي. ما پې نیګیټیو خبرې کړې وې ځکه چې یې کار نیګیټیو کړ. الحمدلله ماشاءالله چې نن هغې ټول غلط کارونه پرېښي دي، ډانسونه یې پرېښي دي او په سر یې لوپټه ده او هغه غیر اخلاقي خبرې به چې کومې په سوشل میډیا باندې کولو، کوم ډانسونه به یې کولو. دا ویډیو تاسو وګورئ، خپله زباني ویلي چې ما ټول کارونه غلط پرېښو. دا تاسو وګورئ. بس خبر باندې دی خپه کیږي ان شاء الله آینده به اس قسم شکایت نه ملاويږي او زه به تاسو ته شکایت چانس نه درکوم. یو خبره کول غواړم چې کله د دې فحاشۍ خلاف موږ راپاسېدو نو دا د ټول پښتنو یو आवाज و چې هغه خلک چې کوم په سوسایټي کې فحاشي پھیلاوي چې د دې خلاف موږ رایو کسان په موږ باندې اسې به تنقید کوي، خدای خاطرو کې لکه الله نبی ریږي. الله پاک خو په خپل دا فرمایلی دي چې کوم انسان بې سری بې سوخي داغه سوک نه نو داغه تپوس په زکم زبر داغه بدللم ما ور سره الله پاک پرې خیر د الله نه بعد زمون بس دا ځوانان دي، زمون غرور نشته، د پلار نشته، هیڅ څوک نشته. دې تم ویډیو تاسو وکړه، تاسو زه ډسکرپشن کې لینک ورکوم، هم تاسو وګورئ چې دې نه مخکې به دې کم کارونه کولو. نن پې الله رحم وکړو نو بیخي غلط کارونه یې پرېښو. اوس چې دا خبرې هم واورئ نو ټولې خشته پازیټیو خبرې کوي. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.